बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलګرو د فریلانسینګ په فیوچر باندې خبره کوو چې یاره فیوچر کې فریلانسینګ سوي او د دې به کم مقام وي کومونګه په فریلانسینګ کې د 1300 کالو کې تیزی وینو او تیزی ته وګورو ډیر زیات انکریزینګ راغلی کو هغه په انټرنیشنل ورلد کې دی کو هغه زموږ په پاکستان کې دی تاسو مخکې ما ویلو کله چې موږ فریلانس خبره کوله پاکستان په څلورم نمبر دی د دې نه علاوه چې کوم د یو اس په ټاپ دی بلکې ټاپ کنټریز چې کوم هم دی هغه فریلانسینګ سره هغوی تعلق دی پر روان یو څو 5-6 سال کې چې کوم دی فریلانسینګ به ودي چې مقام جوړوي چې هر سړی به چې کوم دی سناسه طریقه باندې به د فریلانسینګ سره ټچ وي دا ولې ځکه دا ډیر زیات فلیکسیبل کار دی په دې کې مونږ مخکې هم ویل چې مونږ ایزلی کار کولی شو مونږ په خپل کور نه نان ټریډیشنل طریقه چې کوم نه کور نه سو کار وکړو په دې کې یونیفارم ضرورت نشته دی د روزانه د ترانسپورت ضرورت نشته دی خپل کوم کې نه خپل کور کې نه کار کوا چې کوم دی فریلانسینګ کوا او پیسې وګټي بل ډیر دا کار دی چې په دې کې ډیر زیات سم ارنینګ تکولی شي چې څومره ارنینګ تکولی شي نو هغه به ته په دې کې ستا باندې ډیپینډ کوي چې ته څومره کار کوې نو دومره زیات ارنینګ کوې ټیک نو د فریلانسینګ یو ډېر برایټ فیوچر دی خو تاسو ته سجیشن در کوم چې اوس نه چې کوم دی خپل کار شروع کړئ سکلز زده کړئ سمال سکلز چې کوم دی هغې دومره غټ ضرورت نشته دی تاسو زه یم کو په موټیویشن سره کېناستئ په ښه انټرست سره کېناستئ تاسو په 6 میاشتې 15 میاشتې کې چې کوم دی بهترین فریلانسر شئ خو که تاسو لومړی سکلز زده کړو هغې نه علاوه چې کوم دی تاسو خپل نوټ ټکنیک چې کوم دی زده کړو او فریلانسینګ ته راغلی زموږ په دې ویب سایټ cyberpashto.com باندې چې کوم دي تاسو ډیفرنٹ کورسز اویلیبل دي ورډ پریس دی دینه علاوه چې کوم دي جاوا سکرپټ دی HTML CSS پایثون دی ټیک شو تاسو هغه زده کړئ هغه نه پس چې کوم دي دا فریلانسینګ کورس وکړئ او د فریلانسینګ مارکیټ پلیس چې کوم دی هغه ایکسپلور کړئ پای کې تاسو ټیکنیکس وګورئ ما تاسو صرف هغه یو ایډیا درکړی چې دا مارکیټ سره کار کې دا او ما خپل کوشش کړی دی نو تاسو ته یو موټیویشن په هره کې دا درکول غواړم چې تاسو فریلانسینګ ډیر زیات اسان دی هر څوک کولی شي چې هغه صرف معمولی سکلز هغه لورځي نو هغه نه پس کوم دی هغه فریلانسینګ کولی شي او تاسو با یقینو کې چې دومره روپے تاسو ګټلی شئ په دې طریقه باندې په فریلانسینګ په ذریعه باندې چې تاسو به هیڅ جاب ته ضرورت نه راځي تاسو به د سی وي د ګرځولو نه خلاص شئ تاسو به چې کوم دی نور جابز دغه نه خلاص شئ نو تاسو اوس ځان سره یو عهد وکړئ د اوس ته چې کوم دي ځان د کېنې سکلز زده کړئ او مارکیټ پلیس چې کوم دی راشئ ډیجیټل ورلد ته راشئ په دې کې تاله هېڅ نه دي پکار صرف یو لیپټاپ دله پکار دی لیپټاپ پاکستان کې ایزلی تا ته 20-25 هزار پورې ملاویږي د هغې سره چې کوم دی سکلز زده کول دي هغې له لږ ټایم ورکول دي د هغې نه پس تاسو ته یو بهترین انټرنیټ اکسس اویلیبل دی نن سبا پاکستان په هر ګوټ کې چې کوم دی انټرنیټ اکسس تاسو ته شته دی هغه وکړئ او راشئ او فریلانسینګ شروع کړئ تاسو به په دومره پیسې وګټئ چې څومره تاسو ضرورت وي هغې نه زیات هم تاسو ګټلی شئ نو ظاهره کې دا وړوکی ونه موټیویشن دا وړوکی پیغام چې تاسو سکلز زده کړئ فریلانسینګ ایکسپلور کړئ فریلانسینګ ته راشئ څه ناسه طریقه باندې د فریلانسینګ سره ټچ شئ روان وخت هم د فریلانسینګ دی اوس هم د وخت فریلانسینګ دی او د نور جابونو وخت چې کوم دی روان دی او ټول کار به چې کوم دی د فریلانسینګ سیټ ته ځي تھینک یو